امریکا ته د چین غبرګون د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن یو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چین غبرګون ښودلی چې یو ځل بیا په افغانستان کې د باګرام پوځي اډې د نیولو خبره کړې او ویلي دي چې ګواکې چین ته یې نشي پرېښودلی. د چین بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کیږي. د یاد وزارت ویان لین جیان زیاته کړې چین د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د باګرام پوځي اډه بیرته ونیسي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د نوموړي دغو څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی او دا احتمال د دوحې د خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د باګرام اډه په 1950 لسیزه کې شوروي اتحاد جوړه کړې وه او په 1980 لسیزه کې د شوروي ځواکونو مهمه پوځي اډه بلل کېده. خو امریکایي ځواکونه د 2001 کال په دسمبر کې دې اډې ته ننوتل او نږدې 2 لسیزې د اډه د القاعدې او طالبانو پر ضد د مبارزې مرکز بلل کېده. اوس له تېرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې د اډه له امریکایي ځواکونو له پاتې پوځي تجهیزاتو سره د طالب ځواکونو د پوځي پریډ او مراسمو ځای دی.